د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم څیز سره چې د انسان جون ختمېږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي په هغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرګ هغه حقیقت ته چې دې کې د هیچا منکار رشته نه، پکې د چا اختلاف شته. که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرګ مني. مرګ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د کافر په مرګ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي چې مني یې خو د ایمان شو. نه، مونږ چې مرګ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب ده چې مونږ وایو چې مرګ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرګ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي. چې خاص وخت او نیټه نی راغلی د چا نسا نه وځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرګ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرګ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، د هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. سړی دوکه کوي. خیر دی مرګ رستو دی لایې مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یم، دا خو لا زه بیمار نه یم، ناجوړه نه یم. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به د نه وخېږي، کور به د نه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ډس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به د نه څه وځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی، ټک په هغه شپه کې د نه څه وخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دې مټونی و داسې ویړه قوم. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث ته کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کې داسې جون تیر که لکه مسافر. مسافر چې یو ځای کې دمه کوي
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه الته کې دا وایي هغه مطلب دی چې اسیم روانې ما دا کټم پردی دی دا کوټم پردی د مسافر خو سره کې اوسي سره کې اوسي دا سره دا کټ پردی دی او د هوټل دا کمره پردی ده او دا صادر پردی دی دا بجلی پردر هغه پاغي خیال نه ساتي، هغه خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې التا چې دلته زه ست دیرم چې هغه خپل مقصد پوره کم، دا کوټې غم کې نه دا بسترې په غم کې نه پردی دی ارسو چې خپل مقصد یې پوره شي روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه مسافر او عابر السبیل، بلکې دا سه ځان کله کپلاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي او چې پلاره تیریږي دا غاړو دمنی. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبد الله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه، دا سه ځان فرض کا چې په مقبره کې مړی پروت یم، رستو را باندې مرګ راځي کنه مقبره لبدي اوس نه ځان دا سه فرض کله کده مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کی لکه مقبره کې پروت ما دنیا سره سکی اگر دنیا مال سره سکی. زمارونو مرګ یو حقیقت ته انکار ته نشتا، خامخا راځي اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی، مرگ چراغ خلاصی دیتے نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو سیزونه دي چې خلق داغې نه یریږي، یو مرگ دی وای واقعي یریږي خلق کنه څوک نه غواړي، یو مرگ دی څوک نه غواړي، خلق ته ځان خلاصي نه غواړي څوک نه خوخی. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرگ غوره دی. دویم لگ مال غریبی دا د چا نه ده خوخه، هر سړی غریبی نه غواړي مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی، غریبی خدای د آخرت حساب کتاب خو اسانه کوي. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي، نه دې څوک بچ کی دی شي. یو خدای و دا غیزوی مړ شو، نو سم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دیتا چاوي چې د مازوی مړ شو دا قیو زوی او چې دا بس جم دي شي، چاوي یې پلان کیږي چې یو عالم دی او نیک سړی دی د ورشه کس دم درود دلو کی دالال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی، زه خو ډیره زیاته پریشان یم او کس دم دیو که چې د ما زوی جم دی شي. هغه عالم ډیر خيارو او ورته بالکل زوی به جمدی شي یو چلو کا د اوو کورو نه مال او براوړه، د اوو کورو نه خدا هغه کورونو نه براوړي چې هغه کې مړی نه شي، هغه به دم کم نو پاغي بستاد وی را جم دی کیږي. خدا اوو کورو نه باور هغه اوو کور چې هغه کې مړی نه شي، نو بیا هغه به دمم نو پاغي بستاد وی جم دی کیږي. دا خاصان علاج اورګه و کورانه چې د شلو نه خو بدر تر پیدا کم خوشاله شو. یو کور دنه نو تاسو کله هم نه دي شوی ولینه مانی که همړو بل کور کله لا تاسو کله هم نه لري شي واپ دا بل زمون پلان نو مړ بل کور کله لاړه یره دا لکه چې تاسو کله مړ خو نه لري شي ولا ماشوم نو سي منو مړ بل کله لاړه تاسو کی تاسو کله خو مړ نو شوی یره پلار مم جام دی نکمم جام دی نیامم جام دی خو نیک پلار مړ شوی بل کور کله لاړه اچو ګرځي او رښتیا خبره ده. تاسو چې نظر پدې تورنګزو کلی خپل واچوي دا سې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي، دا سې بسنګ پیدا شي. کپلار دې نه مړ نیکه بدی مړی نیا بدی مړی کاغنی دا غپلار به مړی دا غنیا به مړی دا غرور به مړی بل به مړی او ګرځي دا خزه پوي شرور غم غوس شو چې کله ما زوی مړ دی خو حالتم زوی مړ دی، کله ما بچی مړ دی خدا هغه سړیا ماشوم نصیب مړ دی، کله ما زوی مړ دی خدا غم زوی مړ دی، کله ما زوی مړ دی خدا هغه خوک پلار مړ دی. چو ګرځي دی مولانا صاحب لراله چې ما خدا سے کور پیدا نه ک چې هغه کې مړی نه شي او باس پېښوم خزه پوي شو وګوره
داسې کور چې د پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسي؟ ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسي؟ سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغشتی شي، که د میان نه رالې هم راغشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کی ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي؟ بعض انسانی د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما. لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راښکې شم. نو طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصی تی نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروتي، 2 قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او 13 جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي نو دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کیني، لرې. دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، هغه ورو ورو را نږدې کېږي. دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي؟ دا چمک او دمک، دا چراغان، دا څه چل دی؟ ورو ورو نږدې کېږي. چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي. وی دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نورم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي، د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي. او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي، د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځان کدن کې ورته وښیي. فرشتې ورته وایي مه یېرېږه، دقه دوزخ و، دا ستا دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای
پتا الله حرام کړ دې له بنځي نو بیا وته جنت غزه او خي وې دقه لور روانه دې په دا زنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشاله او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په زنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه پسترګي وویني او د جنت دغه محل ور روانم سمو خیال دی دی په تلواري کې بني دی په دنیا سکي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبازي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دی دی پس خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دی پس خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پس غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته و چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبازي دی خوشاله چې خدای دا ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبد الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به راضه کنه الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا وي چې خپل خدای ته روان شه رب ته روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو ساس کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابتې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلا خوشبویا د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا غ جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي افرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما راوبونګ راولې انورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې خولي نو می اخلي هغه وفات شوی دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسی علیین تا یا جنت ته ورسی د شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نه سو باسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کینه دا سات راکاږي او څنګه تراکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کله یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغه د ازغي او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساچ روباسي د ساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې دی او راکاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي د قرنګ دا صاحب په دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مساتي یا الله ته مونږ وساتي
خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای اوسه. خطرناکه خبره. او دتم دواړه زینو خی وی هغه جنت اوستا خو تا بد عملی وکړه سپیره الله دې خفه کو هغه دوزخ ته بوځي. دواړه ورته وخی چغې وباسي او په زور تیر آثار راکاږي چې ساته وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کي چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا څوک مرد اسخا بنت تیزی وی دا غفلان کې د فلان کې وی چې په دنیا کې را کم سخانو مو پاغه یادای خیره وته کوي خدای ته تبا کې خدای ری غرق کا خیره وته فرشتي کوي خوارشه کتابه د مدینه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د اسخا بین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به تکولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي. یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته غوسه شو ته څنګه راغلی بې اجازه ته څنګه راغلی او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلی ملک الموت ورته وی زه د کور د مالک په اجازت راغلی د کور اخو د انسان په شکل دغه نه پیژنه دوی ګنې غل دی زه د کور د مالک په اجازت راغلی ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وی زه هغه قسم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي. ملک الموت ورته وی ښه که دا ټول ارث دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا ارث والا دا ارث ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعاته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي یو سا دی چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر او خلاص. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یروي راځي لکه الله ته وجاړو سوال وکړو د مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمع شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته چې دیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وی چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی که چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه یو جړق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته دوی ته وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و
د دې مرګ ال راته وایا وې 100 کاله مخکې رانه صوت ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن غتري خواله پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن تریخواله پروت دی وې دا را سره ظلم وکړو چې تاسو په دوه را جمع دی کلمه اوس به بیا ځنکدن نه باندې تیریږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکړي چې مان 10 سال لو باندې چې ځنکدن نه باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته سویلی دی حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکرو کې مرگ څه دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي وړي کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی څنګه چې کم د مرګ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکې ده سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړې دی دغه بل کورو باري خدمت کړې د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې دی دا نه جګري او ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د احادیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث تدنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي چې کوم وخت کې مري نو دا صحابه ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې د موږ په پیغمبر علیه السلام ګوري سلام وې یو ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وې بل ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وې دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې داغه نوکری غلامی دې کړې ده وی ولې جاړي وی ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته سوي وی د مر سفر لري وګرځي او واقعي وګرځي کله انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته ځي 15 کال پس 6 کال پس واپس شم د دنیا افریقي ممالک ته ځي او پډیر لوی د پی ایچ ډی به کومول ته بزو امفیل او کومو 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خبر راځي کنه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته وې د مرګ دا سفر ډیر زیات لري دی او سامان کم دی ځکه جاړو نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ به کوو د مارونو مرګ نخلاصي نشته تر دې حد پورې چې دا مرګ خپل هم نخلاصيږي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو زید پاغي کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته باوازو کې ای جنتیانو را شریخ وګوره نو دی به وته دا غځې نه وګوري دی به او پیجنې چې دا مرګ دی په نخه به او پیجنې جهنميانو ته به دې ته وګوره اغه نو تاسو څه شي دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کې ورکی نه به اعلان کی ګوره مرګم ختم شو الال بش
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته وی اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعضې وخت خوشاله نه د زړه اوچت شي اټیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېدی نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدلی نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي. او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې راووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم، لږې اوبه راکا. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور په بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان لګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه د له اوبو ورنکې دا کافر دی، او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل یم په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و دا غې نه مې آواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. دا هغه بوډی نه مې تپوس وکړه چې دا څنګه د ځمکې نه د قبر نه آواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډی ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډی وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو،
وی مې چې دی چې دا چغې وي البول مول بول د دې څه مطلب وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وي البول مل بول بول څه دی بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم. ما مخکې جمعه درته ویلي وو که ستاسو یادي ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاده خبره پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسماتې به وکړه او څه متیازې به په وجود پرېوتې او څه متیازې به په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغا خطل او ګرځیده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته دا څه کې او دسو چوه جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته. خود زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی. نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول مل بول بول څه شی دی دا خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وایي. دا مشک د سرمنې یو شی وي د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه چولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه چولي اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې. نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی و تګیو زما د خاون لراغې او د دنه اوبو غوښتې. خاون مې ولا اوبو ور نکړې او دوی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکا. وی داسې یو مشک ویزان دو وی دما خاون ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وسکه. اتش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوقې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن و مشن مشک څه شی دی ګوره معمولی څیز دی معمولی غوندې اوبه پکې دي ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبب د عذاب قبر دی ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط یو منظر مې نه دی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي دوه یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کله ما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړی و.
اغا عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چاته تپوس وکړو تذکر الجنت والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي، او چې قبر ته کېنې نو جاړي. او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو اوریدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو بردی نخی، او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بردین هم سختی بیا. چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره د زمارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانا ته آواز نه اورې خو د مولا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته رارسېږي. اے انسانا د تیارې کوټې مه ګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا به راوړې. نه پکې بجلی شته، نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی، او سر دی بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لال خورو کې پرېوته. رڼا پکې شته؟ وایه نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړوي، د تیارې کندې مه ګورې. اے انسانه زه د مارانو لړمانانو د چینجو جالی ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی. که دارو دی راوړل د چینجو، چینجی به نی بیا. که د مار او د لړم دارو دی راوړل نه بی. خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه ده رونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما رضی ده ته اورو. او درې مواد څه کوي؟ اے دنیا کې حکمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالی مړه به کې، یا دارو به راوالی. نو قبر کې څه کې؟ تختېدې شی ته نه، لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي، دا آخرت د مار نه دې ملو ساتي، د قبر د مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال د هغې انسان بسی چې شپه ورځ پې دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولي غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته. او پته را راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه
خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستانم یوړل، اندغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وای. بعض سپیره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې د قبر عذاب نشته وای. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وای؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دی ملګري ورسره که نه، په مقبره کیسې شپې سړی یېرېږي. او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، زه یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لدی. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. فرشته به ورته وی. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د ړوند نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس نه رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی ړوند ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې د دې په اوږو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کوم. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن یې دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده. نه هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو وایي وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دی ولې اوږې ته وخته او پردې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په دې قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه انور ته ګوره، انور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامه لمده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي. نو انور خو 100 کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وای، دنه تپوس کې مر ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی.
چې څوک ډیر نیکی د الله صفاتونه وکړي هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړی دا نهرونه پیدا کړی دي ښکلې ښکلې خبرې وکړي ما دینو که دین دې څه دی دین زما اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بعض علماء وی چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني تپوس به دې کې دا څوک دی نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي به پیغمبري وی دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبینات مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړې ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه و وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه هیر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د حضور پاک نه تپوسو کو وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي وی عقل به پځې وی یو وی حس به پځې وی حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابري وی بالکل برابر وی لیونی خو بني سړی کنه وینا وی بس بیا پروا نشته ان شاء الله چې عقل پځې دی او وجود غوږونه برابر دي نو موږ نه خپل رب نه ریږي موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي او موږ نه خپل دین نوم نه ریږي ټیک ته ګنده چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله د الله نه غیرتي ذات نشته د خدای نوم به تل ته نه ریږي چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي نه به تې څنګه هیر شي او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي اسلام به تې څنګه هیر شي رونو څوک رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلق یادوي اب بیا یری لاندې د اسلام مطابق جنت یری د اسلام طریقې نه خوخه نو چې اسلام مطابق جنت یری او د اسلام نه دی خوخ نو قبر کې بس یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې نه دی خوخه او د انګریز طریقه دی خوخه ده نو بیا تمام ساته او چې کم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک هه لا ادري نه پوهیږم پیغمبر دې سوکته ہے لا ادري نه پوهیږم ګوره په آخرت کې بسړی دروغ وي قبر کې نشي ویل دین دې سره ہے لا ادري نه پوهیږم افرشته بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم من عقل نه کار غشتلې په عقل به الله معلوم کړو او نه دې چا تابعداري کړې ده نه دې سلوستل کړې دي نه دې چا اتباع تابعداري کړې ده فیزرق بمطارق من حدید رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به وای او یو غزار چې ولور کې او دې چغه وای نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به بس او دا قبر پر راجوخ شي په نیک عمل هم راجوختيږي ګوره خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي وی لږ نور زور هم راکه سر مې خوږېږي وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکه او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي دا د قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورتوي دی نیک عمل ته دوی ته د ما په شا ګرځېدې او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې اوس ما ته وسپارلی شوې ګوره څه در سره کوم دا قبر ورته وایي
نو فراخه شي ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته د ما په شا روان وې په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شو تکله شه اوس څه در سره کومه وی پرې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی القبر روضۃ من ریاض الجنه. وی د چا د پاره قبر د جنت د باغچه ده او د چا د پاره حفرتون کند ده من حفر النیران د جهنم د کندونه. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو اواز کوي وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې د جنت نه ورته سوړه کولو کې خوشبویي به راځي او تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته و بدبویي ورباندې راځي. زما وروڼو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک. د قبر عذاب او د قبر خوشحاله د مسلمان د پاره خوشحاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي اشاره بنه د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر یې وړی وی که بدعمله دی نو زر یې یو څه چې خلاص شي ته زر یې یو څه چې خلاص شي او که نیک عمله دی نو جنت ته ځي زر یې والا ور ورسوه زر بخخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورځې خخی داسې نه لري پکار. بس چې څونه وخت کې قبر تیاریږي نو بس هغه مره انتظار وکړي او مړی خخول پکار دی. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي په طریقه به یې وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل ځو هلکه د مې جنازه کړې ده نو کوم ول او د نه ده کړې نه ده کومه او د مې قبر له تللی دی قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون دا خبرې مه کوې وروڼو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تاله راغلی دی او که نه. یو سړي د چا جنازه کړې یو ښځې جنازه کړې وه سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خو دا چې کم مړ نن خښ که مالدار غوندې مړی دی کفن م اعلا دی دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم دا هم ډېر شی دی. د شپې لار چارې بیلچي واغېسته هغه د زنانه قبر یې وکنو چې څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې عجیبه ره جنتي ره جنتي نه جامې وباسي جنتي ره جنتي نه جامې وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم وی زه خو ګناهګاره ښځه وم خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش م وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو م خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. وروڼو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقې دي. دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې او مونږ نه خدایه د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زمونږ نصیب کې او په مرګ هم زمونږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړي مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي مریضانو هم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بوش سره دې په قبرستان کې کېږي
الله نه لري ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشتو چته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خښ کې د انګلند د لندن هغه